د محرم میاش دا د دین د پاره د قربانیو یو داستان دی او د دغه قربانیو په حواله شریعت اسلامی کې د کال او د کلندر حساب دا هم د محرم د میاشتې نه شروع کیږي. یعنی د محرم میاش دا د اسلامی کال لومبنۍ میاش ده او په دا میاش د نور ډیرو قابل ذکر واقعات سره سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شهادت، د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت، د اهل بیت قربانی او عظمت دا ځان له مستقل تاریخ دی او شریعت اسلامی هغه تقاضا هم د دې کوي چې مسلمان به هر وخت د دین د سربلندۍ لپاره د خپل وینې قربانۍ ورکولو ته تیار وي. د کلمې وینا سره مسلمان وعده کړی د الله او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې او الله ستا د فرمان مطابق او ستا د پیغمبر علیه السلام د فرمان مطابق چې کوم ځای دین موږ نه کومه قرباني غواړي هغه قرباني به ورکوو او د اسلام ګلشن دا هم د وینې ورکولو سره سرسبز و شاداب وي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایل چې زما د امت اهمه وظیفه د دین د سربلندۍ لپاره جهاد کول دي. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ تعالی فرمائے آیا د انسانانو دا عوامو گمان لے دائے خیال او ظلم دے چې دای به فقط دې خبره باندې پرېښو دی شي چې مونږ کلمه وې د لا اله الا الله. الله فرمائے داسې نه ده، دا ظلم و گمان باطل دی، دا ظن تخمیل باطل دی. دا اللہ دا دین تاریخ راوالا دا دین تاریخ دا قربانے والکولن عبارت دے. اور یو صاحب فرمائی وی پا گرم اوخ کو حق رات لے نشی، پا گرم اوخ کو حق رات لے نشی، حق پر دویلی او بخور غواری، حق پا آسان چامل دلے ندے، حق قربانی مدام دا سر غواری. کلمه د لا اله الا الله وینا سره تعالی بزرگ او برتر سره دا وعده کړی دا چې او پروردګار د تا د عظمت لاره کې د تا د لوی لاره کې ستا د دین او د قانون لاره کې ستا د نظام او د حکمرانۍ لاره کې چې څوک رکاوټ جوړېږي هغه رکاوټ به ختمو. سوچم دا لار بندئی آغا رکاوٹ با ختمو آغا بندش با ختمو. دا دا کلمه لا الہ الا اللہ تقاضا دا. ذکر یو شاعر فرمائی وی اگر گویم مسلمانم بلرزم، اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ کداویم چھ مسلمانم ہے بطرہ بان رازی بدن میں گڑبیگی. ذکر ما ته لا اله الا الله تقاضی معلوم دي چې دا لا اله الا الله د مانځه وخت کې تا جماعت کې غواړي خدا لا اله الا الله د ظلم و بربریت د خاتمه لپاره تا وریدونکو ګولو وریدونکو بمونو او د بمبار کوونکو جهازونو په ذل او په سوري کې غواړي. ځکه یو صاحب فرمایي وہی نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتے ہیں تلواروں کے سائے میں. دا مسلمان دا نام خلاصہ دادا چھ دے دا عشق بانداز بانے عاشقانہ کیفیت بانے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی
د عشق تقاضا دا ده چې د الله د دین له برتره او سربلندۍ دپاره د ابراهیم علیه السلام غوندې اور ته ودانګي د الله دین تقاضا رلی کوي چې اور د تا لار کې رکاوټ نشي اوبه د تا لار کې رکاوټ نشي حضرت معاذ ابن جبل ټول وای رضی الله تعالی عنه تاسو وی خوې کنه نه داسې نه جواب بلکته دا کوي وی خې ټول عزیزانو ځکه دا خانقاه د دې تاریخ هم د قربانۍ مقتضی دی دا خانقاه د سلسله قادریه د بزرگانو سره منسلک خانقاه د چا تاریخ چې د قربانو ډک دی د چا مشران چې مجاهدانو مجاوران نو هغه خلکو چې چا د باطل سترګو کې سترګې اچولې وي او د جبر استبداد د خاتمې لپاره جدوجہد کو او ما غالبا تاسو ته یو زمانه کې یو خبره کړې وه مې څنګه یو مولوي صاحب هغه وی د هندوستان کې یو صاحب چې صرف دا خاصه حصہ د بدن کوپینه نامې پورې دا به پټوا نور کمیس بدن باندې نو پندلای به بربند وی لاسونه بربندو وې ما د یو دی علاقې د یو دو مرشدانو او د یو دو پیرانو صاحبانو دا وی متعلق تپوس ته وکړو نو د یو صاحب تپوس چې مې وکړو نو ما ته وی چې من درو هیڅ خیر نه پندارم زه پکې څه خیر نه وینم او وی کله د هډې صاحب تپوس مې وکړو نو ما ته وی چې پیر خدا شیر خدا است دا د الله زمره دی دا د هدایت مرشد او مسترشد دی عزیزانو د دې خانقاه تعلق دا د مجاهدینو سره دی لہذا د خانقاه سره وابسته افراد دا غي جواب د ها او دنا دا مجاهدانه انداز کې پکار دی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه معاذ کله دا کلمه ویلا چه لا الہ الا اللہ نو بیا دے بان ٹنگ پاتشا پدے محکم و قائم پاتشا ولو قتلتا او حرقتا او صلبتا کسوک دے پانسیت خیجے بیات مولا کسوک دے گولے بانے اولی بیات مولا کسوک دے اورتا حرزے بیات مولا کسوک دے سمندر بانے لاؤکے بیات مولا قرآن کریم فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ فرمائے آکسان چی یو وارے دا اقرار کرے دے یو وارے دا اعتراف کرے دے یو وارے اللہ سر دا وعدہ کرے دا چی زمونگا رب و پروردگار اللہ دے زمونگا حکمران و مقتدر اللہ دے او ما تا گو رہے جی دے خبر بانزان پوئی کئی رب دا مونگا عالم ازل کیوں اللہ سر وعدہ اکڑا چی آو تا زمونگا ربی پدے مانزے کے ہم بار بار لفظ رب تکرارو الحمدللہ رب العالمین سبحان ربی العظیم ربنا لک الحمد سبحان ربی العالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اور قرآن کریم بار بار لفظ رب ذکر کری ابتدا کے ذکر کو بیان سورہ بقرہ دعوت کے ذکر کو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم بیا قرآن کریم کے دمر زلد اللہ یو نم ندر آگلے لکا لفظ رب چی راگلے دے او کلے چی قرآن ختمو بیا تتمہ پا لفظ رب بانے اکڑا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او چی کلا قبر برزخ تلال سی لنبنے تپوس بکی فرشتہ مر رب کا اس آغا عالم ازلنا قبر پورے دا لفظ رب ستال من پریدی وجہ صدا درب کیفیت صدے درب معناو حاصل صدے نزان سریات کئی چھ رب دا آغا مالک تویلشی چھ دسر پا مالکیت و پا حکمرانے کے سو شرکت نلری خواہ نو عزیزہ دا رب مانا دادا
چې حکمران بغنی یو الله. حکمران بغنی څوک؟ او زمونږ دا عقیده ده چې حکمران څوک دی؟ حکمران څوک دی؟ الله. انسان حکمران کې دی نشي، انسان د انسان مالک کې دی نشي. مسلمانان بزان باندې د انسان جوړ قانون نه مني، دی به د چا قانون مني؟ د چا قانون دپاره به جدوجہد کوي؟ ځکه قرآن کریم فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ تعالی فرمائے کہ او زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زما دستا پروردگار باندې قسم وی، زما دستا پرب او ستا حکمران باندې قسم وی چې دا خلق ترغه مومنان نشي کېدی تر څو پورې چې ستا راوړی نظام دا ځان د پاره قانون کړی نه. نو عزیزه ما او تا که قبایلی علاقه کې اوسېږو او که سټل ایریا کې اوسېږو، مونږ باندې د الله نظام حکمران دی که د فرنګي نظام را باندې حکمران دی؟ دلته اوس مونږ باندې چا نظام مسلط دی؟ تاسو باندې فاټا رولز د فرنګي نظام، مونږ باندې تعزیرات د فرنګي نظام. او پروردگار فرمائی، رب العالمین فرمائی چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ويريد الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. اللہ تعالی فرمائی چې عجیب انداز د مسلمانانو د ما د نظام او زما د قانون موجود گئے کې بیا هم د شیطان نظام لخپه فیصلې وړي، د شیطان قانون لخپه مقدمه وړي، حالانکه ما ورته حکم کړی دی چې تاسو به د انسان د جوړ نظام او د طاغوتی نظام نه بغاوت کوي. قبایل والا دا به د فاټا رولز نه بغاوت کوي، او سټل ایریا والا دا به د پی پی سی او سی آر پی سی نه، د تعزیرات پاکستان او تعزیرات هند نه چې د برطانوي استعمار نه پاتې قانون دی دا هغې نه به د بغاوت اظهار کوي. او عزیزانو تاسو قبایلو مسلمانانو ته خو الله تعالی یو موقع ورکړه، ما طرف ته وګورئ جي. هغه صوبایي حکومت سره زیر کنټرول علاقه ملکن ډویژن پاټا چا های کورټ کې دا ستاسو فاټا رولز او د انګریز قوانین چیلنج کړل، او های کورټ خپل تاریخي فیصلې سره خپل جسٹ ڈیسیژن سره د ملکن ډویژن نه د فاټا رولز خاتمه وکړه چې فاټا رولز دا د انګریز د دور یاداشت دی، دا ختمول پکار دی. د فاټا رولز لاندې انسان د انسان آقا جوړي، انسان د انسان مالک جوړي، د انسانانو سر سوداګانې دا یو څو کسان کوي، انسانان خرڅوي د خپل مفاداتو لپاره یو څو چودریان او نوابان. لہذا های کورټ فیصله وکړه چې دا لعنتي قانون دې ختم شي. نو ملکن هغه قانون ختم شو، خو بدقسمتي دا ده ما د ملکن ډویژن اوس دوره وړاندې نو هغوی ته مې ووی مې دنیا کې واحده خطه ده چې پکې قانون نشته ملکن ډویژن، یعنی چې کومو هغې ته ختم کو او بلې پې لا تر اوسه نافظ کړی. او د هغه ځای عوام غواړي چې مونږ باندې به قانون وي د الله د شریعت. دیر ته زه لاړم، زرګونو مسلمانانو هغوی کیمپ لګولو، نفاذ شریعت کیمپ. ما هغوی ته بیان وکړو، هغه مسلمانان خپله روټۍ خوړه، خپلې بسترې راوړلې وي، جلوس پې روزانه ویستو، مزاحمت یې کو ګورمنټ سره چې مونږ بغیر د شریعته بله خبره. او دا هغه ځای مسلمانان راته یو واقع وروله. نو زما د حضرت حاجي صاحب ترنګزی ټول وایي رحمه الله چې د مجاهدینو دې سلسلې یو مرد قلندرو حضرت حاجي صاحب ترنګزی رحمه الله چې کله انګریز سره د دې سرکاوی کنډو باندې جهاد او مقابله کوله، عزیزانو هغه سرکاوی کنډو کې چې کله د هغه ملګرو سره بارود خلاص شو، ګولۍ اخلاص شوې، ملګرو ورته شکوا وکړه، حضرت حاجي صاحب رحمت الله علیه جواب ورته ورکوي فکر مکوئ الله تعالی با
خپل غیبی نصرت شامل حال کی. نو تاسو مشران اوریدلی چې څوک امریکا کې شریکو چې په هغه ورځ باندې د ګولو ختمېدو سره متصل د دې ډمبرو یو زبردست فوج، دا مچۍ وي مچۍ، تاسو ورته څه وایي؟ ډمبرې. د ډمبرو یو زبردست فوج دا د انګریزانو په لشکر باندې راغی. کرنل د میجر نه مخکې کېدو او میجر د لفټین نه مخکې منډه والا. او عزیزانو ما ته ډېر مسلمانانو وویل چې حکومت ذمہ دار او افسرانو زمونږ د مشرانو اجتماع وکړه، مشران راغونډ کړل. څه کسان داسې وو چې په فاټا رولز کې د هغوی ملکي قائمه دائمه وه، هغوی وی مونږ له واپس هغه سیستم راولئ. او څه کسان داسې وو چې هغوی د انګریز د سټل ایریا نظام کې خپل چودراهټ قائمولی شو، هغوی وی پاکستانی قانون راولئ. او علما چې دا د خطرې دیګلونه دي، علما هر ځای د مسلمانانو د ایمان د حفاظت لپاره جنګیږي. علما ووی نه مونږ له دې خطه کې صرف الله والا نظام پکار دی. نو هغوی وی هغه اجتماع چې په سلګونو خلک پکې وو، هغلته د ګبین د غټو مچو یو ډومبکې و، یو زبردست چته وه، از خود بغیر د چا د برنګېخته کولو نه هغه چته را وپارېده. ملا سړي ته یو تکش نه دی کړی. او چا چې د پاټا رولز او د تعزیرات پاکستان د نفاذ تصور ځان سره راوړو، یو یې پرېښوده نه دی، ټولې هغه اجتماع نه په مخه کړو، کورونو ته وزغلول. ښار نو عزیزانو ما وی الله تعالی کله کله د خپل قدرت کرشمه ورخایي. نو عرض مې کو چې الله فرمای احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الله فرمای آیا ستاسو دا ګمان لے د تاسو دا ځان دی، د تاسو دا ظن تخمین لے چې مونږ کلمه ویدا چې لا اله الا الله. آیا تاسو باندې ابتلا بن راځي، په تاسو باندې امتحان بن راځي. د نبی کریم علیہ السلام محفل لګېدلی دی، حضور پاک بیان کوي صلی الله علیه وسلم یو سړی را پاسېدو، په صفونو را اوړې، د بدن ضروري سے پټه ده، نور بدن بربند دی، د رنګ تور دی، شونډې غټې دي، ویښتې ګونګرالې دي، غریب او نحیف سړی دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ولا آواز ورکوي چې ما لک یا اسودو، نامې ورتله نه، ورته او توره ته څنګه مخکې را روانې، یعنی څه اراده لرې ده؟ دا د محفل د آدابو خلاف ده چې بیان وخت کې سړی په صفونو باندې راوړي. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام خپل صحابه داسې ټرینډ کړو، داسې زبردست تربیت یې ورکړو چې یو موقع باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمعې په ورځ منبر ته برابر شه بیان دپاره، او آواز یې وکړ چې یا ایها الناس مکانکم، وی او کسانو خپل خپل ځای باندې کېنئ. اغل تلاره کې جماعت نه بار یو صحابي را روان دی، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه. هغه ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا انتظام حکم، هغه ځای ته وخت ورسېد، بس یې هغه لاره کې کېناست. لاره کې یو بل صحابي ته پوښتنه کوي ته جماعت ته ولې نه نوځې؟ ورته حضور پاک وایي چې مکانکم، په خپل خپل ځای کې نه. دې خبرې اورېدو سره زما ځای هم دقه و چې دا کوم ځای مې قدم اوچت کړی. نو یو خپه مې وړاندې وه، بله مې لا پسې نه وه راوچته کړې. ما دا هم د پیغمبر د فرمان خلاف ګڼو چې دا روانځنی پسې یا رارستو کم یا دا رستنی پسې روان کم. همدغه کیفیت سره عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کېناسته. او چې کله پیغمبر علیه السلام منبر ته برابر شو، حضرت ابن مسعود یې وکته چې بار ناست دی، اواز ولا ورکه تعال یا ابن ام عبد، ابن مسعود وړاندې راشه. مانځنه بعد ورته بچیا لاره کې ولې ناشې؟ ورته وی جی ستاسو حکم راته هغه ځای ورسېد چې مکانکم، دا مې بیا ناروا ګڼل چې د پیغمبر خبره دې ورسې او زه بیا قدم بدلوم. دې وجه نه قرآن کریم فرمایل ما طرف ته ګورئ جی، خبره باندې پوهېږئ؟ داسې نه کنه، ما وختي دا دومره خبره دې لپاره وکړه چې جواب به ټول راکوئ. خبره باندې پوهېږئ؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا
ان یکون لهم الخیرہ. اللہ تعالی فرمائے چې کله زه یا زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حکم کی یو فیصله کی یو فرمان لګي نو بیا د هیڅ نارینه او زنانه دپاره دا گنجائش او امکان نشته چې هغه پکې خپل د عقل اسونه وسغلی چیرې لږ داسې کول غواړي داسې کول غواړي نه بس الله وایي دغسې آمنا وصدقنا. لکه تاسو ته یو مثال وایم دې باب کې زنګ د مذاهب او امامانو کې یو امام دی حضرت امام مالک رحمه الله. د درې امامانو او د اهل ظواهرو د هغوی مسلک دا دی چې د سپي خوله پلیته ده او چې لوښی جوټه کي نو 3 ځله 7 ځله 8 ځله مختلف مذاهب دي دا به وینځي او خاوره او پکې مخې ځکه دا خولې ډېره پلیته ده. حضرت امام مالک رحمت الله علیه مذهب دا دی چې د سپي خوله پلیته نه ده د سپي خوله پلیته نه ده هیڅ پلیتي پکې نشته خو سره ده دی چې لوښي کې کله سپی خوله ووایي نو د دغه امام مذهب هم دا دی چې 7 ځله به یې وینځي یو ځله پکې خاوره مخې. نو چا شاګرد ته تپوس وکړ ویل چې یو طرف ته مذهب دا دی چې خوله یې پلیته نه ده خوله پلیته نه ده او بل جانب ته وایي چې 7 ځله به یې وینځي او خاوره پکې مخې. نو بچیا چې وام چې خوله یې پلیته نه ده نو دلیل مې دا دی چې د دې سپي چې کله ولا تعلیم ورکې د خولې ښکار شریعت چې مردار یې در راړي نو درلې جایز کړی ځکه چې خوله یې پاکه ده. او وی چې دا وام چې 7 ځله به یې وینځي نو ځکه چې بس پیغمبر علیه السلام نه یو روایت راغلی دی چې فصلوه 7 مرات احداهن بالتراب چې سپی خوله ووایي 7 ځله یې ووینځئ یو ځل پکې خاوره ومخئ. وی د پیغمبر فرمان کې بیا عقل کار نه کوي بس هغې ته عملي جامه ورچول. خبرانې پوهېږئ او مونږ اوس ډېر عقلمند یو خدای دې رحم وکړي او بیا خصوصا د کالج او د یونیورسټۍ پیداوار نوې رڼا والو دوستان زه پخپله د یونیورسټۍ سټوډنټ یم د کالج او د یونیورسټۍ پیداوار دا خو بیا ډېر عجیب خلک دی هلته ورته مفکوره دا ورکوي چې عقل انساني دا د شریعت نه ډېر مقدم روان دی ته به ورته د الله او د پیغمبر خبره کې او دی به درته چرچن عقل روان دی کوي. د خدای د پیغمبر مقابله کې د انسان عقل خو د چرچن عمر هم نه دی. نازیزان ورونو نبی کریم علیه الصلاة والسلام سړي لا وعظ وکړي چې مالک یا اسودو ملګری څنګه را روانې هغه سړی منهمک راځي وړاندې ځان راوړسو. رسول الله علیه الصلاة والسلام ته وایي چې جدا تا کومه خبره کوله زما په زړه ولګېده چې انسان به ځان لپاره انسان نه آقا نه جوړی انسان به ځان لپاره انسان نه مالک نه جوړی د تام انسانیت او د تام کائناتو مالک یوازې الله دی حکمران یوازې الله دی. خبره یې ډېره معقوله ده خبره انساني عقل ته ډېره نږدې ده. ما ته وګورئ چې د یو سړي په غاړه کې پټی د غلام پرتی انسان په خپله غلام دی نو چې د په غاړه کې پټی د غلام پرتی نو دی د غلام دی او شریعت اسلامي وایي چې ته به ځان د غلام کېنه ځان به د نوکر کېنه ته به د مالک او د آقا نوکر او غلامې چې ستا دا پیغام قبلومه د تا په دعوت باندې لبیک وایم د تا ملګرتیا شروع کوم د تا کلمه وایم د تا جماعت او پارټۍ کې شاملېږم. نبی کریم علیه الصلاة والسلام هم پارټي جوړوله جماعت یې جوړو ډله یې جوړوله ګروه یې جوړو خو څنګه ګروه هغه انقلابي جماعت چې چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام بیرغ پورته کړو چا د خدای په ټوله دنیا باندې اسلام جنډه بلنده کړه. نبی کریم علیہ السلام ورته بچیا ته د کوم ځای اول جواب ورکړي چې زه خو د حبشه او د سودان راغلم د تا په دې ښار کې د فلانی سردار سره نوکر یم د هغه غلام یم هغه په قیمت اخیستی زما پلار هم د هغه غلام دی زما مور هم د هغه غلامه ده زه هم د هغه غلام یم ټول خاندان په غاړه کې د هغه پټۍ پرته ده. نبی کریم علیه السلام ورته بچیا ستا هغه مالک خو ما ته معلوم دی جهان حرامي دی هغه خو زما ډېر شدید ترین مخالف دی هغه ځان له د خدای په ځمکه مستقل خدای جوړ شوی دی. نو که ته دا ما والا خبره قبوله کې نو هغه به د ډېرو دردی ډېر به په تکلیف کې
سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ته جواب ورکړي چې دا الله پیغمبره چې هغه ما درد بدن به می درد او تا چې کوم خبره وکړه دا مې زړه قبول کړی دا ظلم حال دا کلمه وایم. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غلاس راواستو خپل دست مبارک کې خود بیعت باندې خو پوهیږي کنه بیعت باندې پوهیږي تاسو سبزر سے نے بیعت کړل کنه دا غوی پلاس کې مولا شي خود دې دا یو مسلسله سلسله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پر رسیدل دا او بیا مولانا صاحبزاده محمد صدیق صاحب دامت برکاتهم یو جانب ته کدی یو مجاهد خانقاه سجاده نشین او پیر او مرشد دے نبل جانب ته خاندانی اعتبار سره حسینی ساداتو کې دے او د حضرت سید آدم بنوری رحمه الله په اولاد کې دے. حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د شیخ احمد سرهندی مجددی فاروقی داغه خلیفہ اجل او خلیفہ اعظم دے. او ما ته وګورئ جی داغوی پیری او موریدی داغوی ارشاد او استرشاد هغه فقط وظایف نو فقط اوراد نو فقط خانقاه کې ناست نو ما تاسو ته وې چې د دې خانقاه تاریخ د جهاد دی دا سلسله جهاد والا دا خواجہ احمد فاروقی سرهندی حضرت مجدد الفسانی په نامه باندې چې دنیا پیژني دا هغه سره دی چې دا اکبر دور کې داغه د دجل تلبیس او داغه د فریب او شیطانت خلاف لومبه را پاسېدو او ورته وی اکبره ستا دا عقیده د الحاد او د تزندق دا چې ته کلمه بدله د وحدت ادیان په نامه چې نن بعد وای چې لا اله الا الله اکبر خلیفۃ الله وینا قیامت پوری یو کلمه دا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. عزیزان او دی هغه بعد چې کله جهانگیر هم په دا مسلک دروانه دوی اراده وکړه نو حضرت خواجہ سرهندی رحمه الله داغه مقابله تراوته د بابر بادشاہ داغه سترګې واچولې او د ګوالیار د قلعه دیوالونه ننم د خواجہ سرهندی رحمه الله د جهاد او د قربانۍ گواهی. نو حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د حضرت مجدد الفسانی رحمه الله خلیفہ ارشد حسینی سید دی د پلار طرفنا او مشوانه افغان دی د مور د طرفنا مور مشوانه پښتنوا او پلار حسینی سیدو حضرت سید آدم بنوری صاحب کرامت ولی دی هغه سره دی په خپل دور کې د 10,000 افغانانو سره په لاهور کې دیرو شاهجهان ته چا خبر ورسوله ورته وی چې ګوره دې سړی د پښتنو فوج تیار کړی دی حکومت د ناخلی شاهجهان خپل نائب سعد الله خان چې یو خالص دنیادار سړیو دا ورولېګو چې دا سړی وګوره سید آدم بنوری رحمه الله ستلقین ورته د آخرت د زهد ورغو کو خدا سړی خو دنیادار سړی د آخرت په قدر قیمت باندې نه پوهیږي ډېر هغه شاهجهان ته وی چې سړی خطرناک دی واپس ولېګا حضرت سید آدم بنوری ته شاهجهان حکم کو چې ته لاهور پرېدوا او واپس خپل وطن ته روان شو هغه ځای نه حجاز مقدس تلال روزه اقدس د رسول پاک تلال حرمینو کې منځونه وکړل حرمینو کې عبادت وکړل او بیا د هغې نه بعد وفات شو. الله تعالی دې رحم په وکړي. عزیزانو نو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې دا خانقاه د حسینی سادات خانقاه د سید آدم بنوری رحمه الله د اولاد خانقاه او عزیزانو د سادات مقام څه دی د کوم شی چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره نسبتي هغه څومره محترم دی. تاسو وګورئ جی بزرګانو کې یو بزرګ دی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه د جمعیت العلماء هند بزرګ دی علماء دیوبند کې دي اکابرین ملت کې دي چا ورته پنی راوړي د پنو رنگ هغه گویا شین رنگ د شنه کپڑے جوړي پنی وي. حضرت مولانا گنگوئی رحمت الله علیه ډیر احترام سره واغسته او بیا شیشې والا الماری کې بند کړي. کال بعد هغه سړی راغی حضرت گنگوئی رحمت الله علیه ته وای چې حضرت دا پنی خو ما پخپو کول راوړي دي تاسو پخپو کوي نه. حضرت گنگوئی رحمت الله علیه ورته بچیا ما د رسول پاک په قبر مبارک باندې د قبه او د گنبد رنگ شین کتل دی هغه شین رنگ د خپل لاندې راوستل د گنبد توهین دی ته وی عشق دی ته څه خلق را پاسي
هغه وی علماء دیوبند ګستاخان رسول دي. په خدای قسم په عصر حاضر کې په 13 صدای کې د علماء دیوبند غو عاشقان رسول څخه پیدا شوي دي. د علماء دیوبند یو سرخیل حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند آپ فرمائے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، امیدیں لاکھ ہیں سب سے بڑے امید ہے کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار، وہی او زما محبوبہ ٹولوائی صلی اللہ داسنا شوق سرا صلی اللہ کہ او زما محبوبہ پا جہان و دنیا کے چسوڑ کمالات موجود دی، دا اللہ ستا پا ذات با برکات کے راہ جمع کر دی، او ستا سمر کمالات دی، یو انسان کے اغا کمالات مجموعی انداز سر نشتا. او حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دویم خبر کئی کہ امید لاکھ ہیں سب سے بڑی امید ہے انسان چے جوندے بلا امید نہیں کہ یو لوی بلڈنگ بجوڑم، یو غٹ موٹر باخلم، یو لوی جاگیر و پیدا کوم، یو عظیم تجارت بجوڑم، یو لوی عہدہ و پیدا کوم، داو دا کار بکوم. دا تقاضی بھی کنیں اس دار انسان بلا امیدو نہیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ انسانی امیدونو خو پلکنو دی، خود ماد ٹول امیدونو سردار و مشر امید دادے کہ کائے مجھ کو مدینہ کے مرغور مار، چھے زماغ وخے دا مدینے منورے مارغانو مارانو چنجیو خوی زکا چھے اغستا دا کلی دی، ستا مرغان ستا دا کلی دی، ستا ماران ستا دا کلی دی، ستا پیشوگان ستا دا کلی دی، زخپل گوخی پاغی خرول زان دا پارا خوشبختی و سعادت گرم. او ورپسی دریم شعر وی کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے چلتا پھروں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے چلتا پھروں اور مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغور مار، زما تقاضا دادا چھ جوندیم نو چستا د خارس پو پیشوگانو سره ملګرتیا نصیب شي، او چې ملشم چې زما غوخستا د وطن د سپو پیشوگانو خوراک شي. نو کم سره چې د مدینه منورې سپي او پیشو سره ګرځېدل ځان د پاره سعادت غني، خپل غوخه پاغه خرول د آخرت خیر غني، داسې سره ګستاخ رسول کې عاشق رسول جی. او عجیبه خبره ده یو سره د مدینه طیبه پماران ولرمان خپل غوخه ورخول غواړي، نو دا به ګستاخ رسولي. او یو سره د پیغمبر په مصلی ولال امام پسې مزن کیږي، نو دا به عاشق رسولي. ببی تفاوت راز کجا استاب کجا. عجیبه خبره ده تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، تا ته د پیغمبر مصلی باندې سولار سره گمراه کاری، دا د ایمان کومه مرتبه او کومه درجه ده. زمونږ دا عقیده ده چې د پیغمبر په مصلی باندې گمراه سره نشي ودرېدی. دا سره یا نه جواب راکوي جی. د پیغمبر په مصلی باندې هلته گمراه سره نشي ودرېدی، ملحد سره نشي ودرېدی، زنديق سره نشي ودرېدی. ہاں البتہ آپ کے رشتے کہیں اور ملے ہوں گے، ستا ربط بچرته بل ځای سره دی به فساد او فتنه جوړه کړي. ورنه دا زه دوه خبرې کوم. یو دا چې د نبی کریم مصلی الله د گمراه د قدمونو نه محفوظ ساتلی دا یو، او دویم دا چې پیغمبر پاک باندې چا یو وار ایمان ناوړه د حضور لیدلی دی هغه بیا مرتد شوی. صحابو کې یو سړی هم بیا مرتد شوی، او عبدالله ابن خطل غونې سړی که مرتد شوی دی نو فی الحقیقت هغه په منافقت راغلی. کله به ستا جماعت ته ستا پاټی ته د مخالف سړي ملګری ستا د خپو د والو لپاره راننوځي، ځان نه به ستا کارکن جوړ کړی، ستا نماینده به جوړ کړی، دې د پاره به راننوتی چې ستا جماعت او ستا د پاټی او د دیني مشن ته نقصان ورسوم. نو عبدالله ابن خطل غونې خلک دا د پیغمبر علیہ السلام مشن ته نقصان رسولو دپاره کلمې ویلې وه، د صحابو صف کې ځان راننستی و. نازیزانو عرض مې کو چې سیدنا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کلمه ویلا چې لا اله الا الله
محمد رسول الله. د نبی کریم علیہ السلام محفل نه روان شو، کور ته لاړو، دروازه والا دروازه بنده. هغه جانب نه مور आवाज ورکړ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا هغه आवाज ورکړ چې بچی مکان کا لګ انتظار کا، زه غسل کې مصروف یم چې فارغ شم بیا دروازه در کلاو کم. چې کله دروازه کلاو کړه حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نوت، د مور نظر پریوت تندی باندې. ورته بچی ته خو نن د معمول نه زیات خوشاله ښکاري او د تور تندې کې د یو روښانه رڼا ښکاري. ایمان راوړو سره د مسلمان تندې کې یو رڼا پیدا شي. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. او جی دا د سادات صاحبانو نکو حضرت سید آدم بنوری رحمه الله د تندې باندې د معتقدین او مریدانو ته ډېر زمانه پورې لفظ الله بلی کله ښکارې ده. او چې کله یو مرید ورته دا خبر ورکړه حضرت آدم بنوری رحمه الله هغه ته وای دا خنو کړ چې دې خبره تذکره دی وکړه او بیا الله نه وغوښتل هغه لفظ الله هغه داخل د تندې ته ورننه وته او ظاهر د تندې نه مخفي او پوشیده شو. او عزیزانو تاسو ته نوې لطیفه وایم، د اسلام آباد کې یو غټ هسپتال له اسلام آباد پولی کلینیک دا هغه کارډیالوجي سپیشلیسټ د زړونو ماهر د سماهر د زړونو ماهر هغه گویا پرون نه بلارس اخبار کې لوی تفصیلی خبر راغلی و چې الله تعالی د انسان زړه داسې جوړ کړی دی چې دا پلک تاسو به کله کتلی خاده په موقع یا د خوشاله په موقع دا بجلو والا قمقمه ولګي نو یو بورډ لګولې هغه بلپونو بلېدو سره خوش آمدید یا خدا حافظ یا په خیر رالی یا ویلکم یا داسې جملې هغه بلپونو بلول سره ښکاره شي او چې بلبونه مړه شي نو هغه جمله پټه شي. نو هغه ډاکټر هغه یو زړه د اپریشن موقع باندې گویا خلکو ته ورخودو چې دا وګورئ په دې محتمد سباندې چې دې کړه دا پړک وای دا زړه پړک وای نو دې کې دا رګونه په داسې انداز الله فټ کړی دي چې هغه پړک سره لفظ الله ښکاره شي او چې کله زړه راغون شي لفظ الله پټ شي. یعنی پړک سره لفظ الله ښکاره کیږي د هر انسان زړه کې، د مسلمان یو کده کافر وي ها البته زړه قبول کو هغه لفظ الله صرف د مؤمن او د کافر زړه ولا قبولیت مقام ورنکو. حدیث قدسی کی راضی اللہ فرمائے ما وسانی ارضی ولا سمائی ولیکن وسانی قلب المومن. اللہ فرمائے ما لازم کے ظاہران کو مال آسمان ظاہران کو ما خپل ډیره د مسلمان پزړه کې واچولې ما خپل ټینټ د مسلمان زړه کې ولګو. صاحب فرمائے چې دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بل بچی تو او زما بچیا د تا پتند کې ما تلل ناشنا رڼا ښکارې سما ملد. ورته مورې د دې پیغمبر متعلق مونږ اورېدل نن زوره لمړو د خبرې مې واورېدې او زړه مې ومنلې چې دا دې ټیک وایي. نو ورغلم لاس کې مولا لاس کې خودو بیعت مې وکړو او کلمه مې وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. الله د مور قسمت جګاو کړ. ورته وی بچی کستا خوخی نو مام ځان سره واخله دې پیغمبر لمه ورسوا زم دغه لار غوړه کوم چې کوم لار تا غوړه کړه. حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها خپل بچ سره روانه ده چې کله راغله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا محسوس کړ چې بوډاګان ډېر قهرجنی لکه دې بچی په کلمه ویلو چې دا غوسه شوی ده نو ور سره رااله او ما ته وایي چې دا ډېر نه ولې ګډوډ کو لکه تاسو برکات داسې ناپوهه غونه سادهګانی بوډاګانی کنه او تبلیغ والا دوستان راشي بچي ولا سروزه کې بوزي ناغه دا تاسو مشر کم یو دی مشر دا توي بیکاره کار دي نشته زمونږ غوا دغه سولاله ودرې لدی دا موږ له زوی هم ګډوډ کو زوی دې موږ او عزیزانو دا بوډا مور او پلار سره تلار کې رکاو خدای ذل جلال دې بیا رحم وکینو مونږ کلی کې یو کسو اناغه کور تراغه نو مور ته وی بیبي ما خو تبلیغ والا سره سلور میاشتې ودی کړي او ورته ها وی سلور میاشتې وی خدای دې روکا سلور میاشتې جوړی کنه دا میخه ادا کولبا
اداغوا اجوار افلانې شي افلان دا به څوک سنبالي ناغه ورته مور دې لپاره خدای ست کنه نه خدای تعالی ګډونه نه کوي او نه چاله غوان ساتي نه بځي مړه جمعه ته بوډا رااله ورته دا تاسو ټول بیکاره نه زما هم بیکاره کوئی دی بنسي نو دوره دې پس هغه زوی بیا راغی ورته مور یو بل چلو شو زماوی یو دوستو سعودي ته تلو انو ګوره ما پس مانه تاسو نه کړ او ویزه را پسې راولې غلا چې ته سعودي ته راشه دلته مونږ سره ډیر اعلانو کړی دا پکې 100,000 روپۍ میاشته او د 2 کالو لپاره ویزه لګېدلې ده نو ویزه خو ورته جواب لیکما چې دلته زمونږ میخه اغواګانې اجوار اپټي ادا ټول ګډوډيږي نو زه راتو ته تیار نیم نو مور ورته نه بچي بس ځان تیار و د هر څه خدای سنبال کیږي ناغه ورته وی چې عجیب خبره ده چې دین د پارتم نه خدای چوټي کړي وا او چې دنیا د پارتم نو خدای ګوټ ته بړي واله اوس بس لاره شروع کی ګوټ با کوي میخه بالا شي او غوا به مړی قلبه و مړی نازیزانو زمونږ دغه فکر دی الله تعالی زموږ حالت باندې رحم وکړي او ماته یو ملګری وی ورشتیا دي تبلیغ ولا ته پیسې ملاويږي نو ما ورته ورستا پیسې نه دي خوښه سره وینه دي خوښه امیدي خو خلک کوئی دی پیسې ورکاینو نو ما ورته مې ملګری ستا پیسې خوښه دي ویاو ما په حلال او حرام یې که بس چپی ورپسې وینه بس خو یې چرته نه پیدا کړنو نو ما ورته چې مستزان لزدکه او جنازه ځان لزدکه او خوراک د انسان په شان ځان لزدکه ګرځیدل د انسان په حیث ځان لزدکه نو دا به هم فائدہ وشي پیسې بازار سره نه دا ښه کار دی که بد کار دی نو ماته کار خو خدای خدا چې کم خو جمعات لرشي پیسې په ډېر ورکړي نو ما ورته ملګریا دا چې سړی په اولین فرصت کې تلس میاشتې ورکړي بیا پیسې ډېر ورکړي ناغه وی تلس خو ډېری سلور ورکم سلور میاشتې ورکړي مړه چې واپس راغی چې چا ورته دا خبره زین کې جوړه داسې په قهر خو نو ما عزیزانو عرض میں کو آخری خبره چې حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ ځان سره خپل والد راوستا نبی کریم علیہ السلام ته وی چې دا الله پیغمبر الله را سره احسان وکړو مور میں هم را سره اتفاق دې کلمه ویلو باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلا پیغمبر علیہ السلام په کلمه ور ویلا مور لاړه د پلار په درک کې حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ حضرت صہیب وکړو ورته مور او زوی دواړو کلمه ویل دا غواړو چې دا خیر الله تعالی هم درکې زما خاوند دی او د پلارې هغه وی راځه بوډا امر روان شو پیغمبر علیہ السلام ته کې ناستو کلمه ویلا لا اله الا الله اوس دې خاندان باندې دې دین د پاره ستیر شو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې کولې رحم الله آل یاسر چې او الله د یاسر په ټول خاندان باندې رحم وکړي لقد اوذوا فی سبیلک ما لم یوذ احد مثلهم او الله ستا په لاره کې په دې خاندان باندې هغه تکلیفونه او مصائب تیر شو چې دا تکلیف په بل چا باندې دین لپاره تیر شوی نه دی حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها په لار روانه ده ابو جال ظالم راضي ورته وی بوډای تام د هغه محمد گمراه کلمه ویل ده صلی الله علیه وسلم دا گمراه کلمه تام ویل ده ته ملګری شوی مړه داسې یو خزی والا ګټه وی کنه دا توره وګدا دایره واغستا حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها د بدن په کمزوري سبانه اوالا هغه برچی سره حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها شهید شو اسلام کې لومبنه شهیدا او لومبنه مسلمانه خدا چې دین د پاره قرباني ورکړه زمونږ دغه پاکه مور حضرت سمیہ رضی الله تعالی عنها دا او عزیزانو زوی حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ خپل مالک کافر ورته بسروټ کې واچولې اور به ورته بلکو انګار به جوړ کو حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ پاغه سروټ کو به واچو او حضرت عمار بخپل واقع بیانوله چې هغه سروټ کې او انګارې هغه په زما د بدن په ډلو باندې مړ شنو به الله را پاسولم او د املا به کسانو ته خودله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې چې کله د جمعات تراغه جمعات دا حضرت عمر دارالخلافه وا دا حضرت عمر پریزیډنسی وا خلک وای مولیان په سیاست سکی وای دا څه کنه وای جواب راکوي کنه وای دا څه کنه وای دا څوک وای چې د چا په ذهن کې فرنګي جراثیم چولې دي چې څوک دا نه غواړي چې د خدای پزما کړي د خدای نظام راشي کنه مونږ وایو چې سیاست
دا بنیادی طور د جماعت نه وته د جماعت د دې لومبنه تربیتګاه ده ځکه سیاست دی ته وای چې د عوامو د مرزای نه بغیر به حکومت د چا نه مني حکومت به چا اوس دا خبره مونږ چرته نه زده کړې ده که یو سړی په زور راځي او په دې مسله ځان نه امام جوړوي نو د هغې امامتي مونږ تسلیمو وایي جواب راکوئ جي نو شریعت دی جماعت کې مال تربیت راکو چې که په مسله باندې جابر او غاصب امام نه مني نو په حکومت کرسی باندې به جابر او غاصب حکمران هم نه مني دا تعلیم مونږ چرته نه واغسته جماعت نه او که حکم او امام ستا په رای او په مرضی راشي ټول قوم په متفق شي خو چې هغه کله راشي نو د خپل مرضی قانون په تا نافذ کوي چې تر اوسه به تاسو مونځ په اودس کو اوس به بې اودسه کوو تر اوسه به تاسو قبلې ته کو اوس به زه نور خاطه ته کوم تر اوسه به تاسو د ماسپښین مونځ زوال نه پس کو اوس به زه ټکنه غرمه باندې کوم تر اوسه به تاسو رکعت کې یو رکوع دو سجدې کولې اوس به یو سجده او دو رکوعګانې کوم نو بیا دا قوم چې دا امام منتخب کړی دی په اتفاق کې راوستی دی دی د هغه منلو ته تیار دی ورپسې ودرېږي جواب راکوئ که نه ولې نه ودرېږي ورته وایي ته مونږ منتخب کړی یې خو دې مسله باندې به د الله او د پیغمبر ښودلې طریقه نافظوي نو دې ما ته تلقین راکړه چې که د جماعت مسله باندې منتخب امام د خپل مرضی قانون مسکې نشي نافظ کولی نو د حکومت کرسی باندې منتخب ښځه او منتخب سړی د خپل مرضی قانون په مملکت باندې نشي رایج کولی او که نه دانسته طور هغه امام صاحب خطا شي د ناستې په ځای ودرېږي یا د ولاړې په ځای کښېني نو مقتدیان یې معاف کوي جواب راکوئ فتح ورکوي سبحان الله الحمدلله التحیات الله اکبر مختلف اوازونه ورته او چې څو پورې نیخ کړی ني نو دې مسلې مونږ ته تلقین ناکړه چې حکمران باندې به نګراني کوي چې کوم ځای دی نادانسته غلطي کوي فوراً به له فتح ورکوي او برملا به چغه وباسي جمعیت العلماء اسلام په دې اساس دغه د امامتۍ تقاضې او د امامتۍ ذمہ دارۍ په مملکت والا سیاست کې گویا هغه مخ په وړاندې کوي او د دوی دست و بازو تنظیم د دې نوجوانانو تنظیم جمعیت طلبه اسلام چې فکری کار کوي الله تعالی د هغه نوجوانانو په ځوانو کې خیر او برکت واچوي ځکه عزیزان دې کالج او یونیورسټۍ ته چې نوجوانان لاړ شي هلته داسې فکر ورکړي چې ګمراه کړي او چې کوم کس جمعیت طلبه اسلام سره وابسته شي هغه د کالج او د یونیورسټۍ په ګنده ماحول کې د رسول پاک خبره کوي د الله خبره کوي د شاه ولی الله خبره کوي د عبید الله سندي خبره کوي د هډې ملا صاحب خبره کوي د حاجی صاحب ترنګزی خبره کوي د حاجی محمد امین خبره کوي دا د جمعیت علماء اسلام او د جمعیت طلبه اسلام تحریک دی عزیزانو حضرت عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر دربار ته براغه دربار سو جماعت دا جماعت فوجي چونیوم دغه جماعت دفترمو دا صدارتی محلمو دا وزیر اعظم هاوسمو دا سرکټ هاوسمو دا د سفارتکارو د استوګ نظامو یعنی هر حکومتي کار په دغه نبی کریم علیه السلام جماعت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله حضرت عمار براغه ورته پاسېدو وی جاء سیدنا دا زمون سردار دی او ځکه سردار دی چې دین د پاره د قربانای دا د تام خلکو نه ډیر زیات دي او بیا به ورته وروریا لګ د خلکو تخپل شاوخه نو د حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ په بدن کې دوه ګوتې ځای داسې نو چې هغه کې سروټ کې سونه نه و جوړه کړې ګوته پکې نه وته او نبی کریم علیه السلام یو موقع باندې په لار را روان دی اخیری خبره حضرت عمار په دې سروټ کو انګارو باندې پروت دی نبی کریم علیه السلام باندې داغه د وخت بوی ولګید حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوخ روان شو او سر باندې دا صدر مبارک واچو او سترګې پټې کړې او یو ناره ولګولا چې یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم او اورا عمارم دا اللہ دا پارا پتا پروتے ابراہیمم اللہ دا پارا تا تدر پریوتے ہو پاغ گلزار شے عمار بانیم گلزار شا نوت عمار فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام د دې خبر نه بعد زبې په اور واچولم خو ماته به د اور احساس نه کېده هغه اور به دس وزولم نه دی وجه هغه صاحب فرمای چې د نمرودات عشقانا ورته گلزار شو د نمرودات عشقانا ورته گلزار شو چې کردار د سلو نو په خلیل کې او کلیم نه دی چې بشی د نیل نه پورې او د فرعون موزی بزی پرو د نیل کې نو عزیزان استاد وړاندې د قران کریم آیت می ویلو چې ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى چې کله حق واضح شو بیا د پیغمبر مقابله مخالفت
خلافت کو د صحابه د لارې نه علاوه بل لار دی واسطه الله فرمای نو ولله ما تولا زبدم د گمراه د لارې ته وسپارم ونصله جهنم جهنم ته به ورسوم وساعت مسیرا دا ډیره ناکاره لار ده. عزیزانو د ذاتی اصلاح لپاره تاسو ټول مسلمانانو ته زه اپیل کوم چې د ذات اصلاح غواړئ نو تبلیغي جماعت سره وخت دا زمونږ د اکابرو طرف نه مونږ ته تلقین او وصیت دی چې تبلیغي جماعت سره ذاتی اصلاح لپاره وخت لګوئ او د نظام تبدیلی چې غواړئ نو جمعیت العلماء اسلام چې د علماء دیوبند جماعت دی د حضرت مفتی محمود جماعت دی د حسین احمد مدنی جماعت دی د حاجی صاحب ترنګزی جماعت دی د حضرت شیخ الهند جماعت دی د عبید الله سندھی جماعت دی د شاه عبدالعزیز جماعت دی د حضرت شاه ولی الله جماعت دی د مجدد الفسانی جماعت دی د انبیاء جماعت ته ځکه فکر هغه دی کوم فکر چې دنیا کې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام او تسلیمات خورو نو تاسو به دوی ملاتړ کوئ. دا خبره خو تاسو ما سره وعده ده کنه چې د الله د دین نظام دا د خدای په ځمکه باندې نافذ او جاری او ساری شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب میدان ته د محشر محمد مصطفی راضی آئے میدان ته